تمام. په دې کې ما له لږ پاڼه رانه ګډوډه ده. نه خیر دی، سر سور پسې وکړئ. خیر دی ټایم ډېر دی. نورو صاحب تاجود وکړئ پورې اشاره پیدا تاجود وکړئ. خبره داسې کوي چې خو زه خیر دی څوک يا صاحب هذا موږ باندې ګران یې ډیبیټ موضوع کتاب ډیبیټ موضوع دا کتاب کو دا کوم څه دا صاحب یقینو کا چې په ټولو ګرځم په دې لګیم ګرځم په ټاکرانو کې تاسو قدر زیات کوي یقینو کا څنګه په ټولو ټاکرانو کې تاسو زیات قدر کوي یقینو کا موږ هم د خطر ګوجو خري سره کوو کله تراخه شي ګورو څه شوي په دې لایف کې خم ورګه خم وټه کولم دا خو ومنه نه اصطلاحات داسې کوي حمزه صاحب چې دې ته توضیح نه اوس یو ځل دی ویل چې حمزه صاحب ته ساده حمزه صاحب څنګه کوي حمزه صاحب ته ماته د اصطلاحات څه ځم کارول ما په نظر باندې ریسپیکټ دا ډېر مهم شی دی په دې ټولو کې چې د ټاکرانو بحثونو کې نه کډو نه کوم په دې خاطر چلته ډیس ریسپیکټفول دی نو تاسو ما هغه طریقو کله دلته کاروي نو کتاب پاڼه خیر دی اتیشتمه پاڼه باندې 28 دا او هم څنګه موبایل کې 28 دا سره کتابه او اتیشتمه پاڼه تاسو راوړئ پیج 28 په دې باندې د خروج موضوع لیکل دی. ها تاسو سټیټمنټ وایي کوم سټیټمنټ دا چې شری کړی دی تاسو ته په دې کې حقانی چې کوم اتم اتیشتمه پاڼه باندې لیکل دی لیکلي چې making laws other than that what Allah has ordained اخو دغه د قرآن تفسیر ورکړی دی. په دې کې حقانی assertion ورکړی دی the consensus of Muslims چې خروج opting out of allegiance to an Islamic government is a sensitive matter. چې طالبان sorry he was residing in the yes دغه تحلیل غشته دی د وهبه الزهيري چې کوم شامي علمو د شام کتاب تقریبا دغه کړی نو هغه د حقانی دغه نه تحلیل غشته د خروج باره کې چې کله ظالم حکمرانی دغه خلاف تاسو خروج کوي لکه را پاسې خروج وکوي ها چې کله د اسد دی لاندې حکومت لاندې او اسد بل د خپل ظلم په دغه باندې کول په سنیانو باندې شام کې وهبه الزهيلي په خپل خروج نه کړ او حقانی راځي د هغه زهيلي نه تحلیل کوي د زهيلي خبره موږ دې ځکه الو په دې کتاب کې هغه په دښنه برخه باندې دا خبره لیکي صحیح ده صبر کوم سره د کتاب کې لور سټیټمنټ راوړم دا ده بالکل نو کله چې حکیم حقانی دغه کې وو په کوټه کې نو په کوټه کې دی اوسېدو په پاکستان کې خو اسلامي حکومت نو هغه ټیم کې غني صاحب هغه وخت کې د اسلامي نظام لپاره په پاکستان کې ولدا د ځمکه نو په کوټه هغه ټیم کې هغه د خروج نه انکار وکړ او خروج نه دی کړی خامس عدالت دا 28 نمبر پیج کولاو ده ها ریډ کې کوم یو نافته ما سره په عربی کې ښه ریډ کې سر نه ریډ کې ما خو په انګلیش ترانسلیشن کې غوښته انګلیش ترانسلیشن دی ما سره په عربی کې ما سره انګلیش کې امکان لري دا د کتابونو جوهري صاحب دا انګلیش کې طالبان تیوري اف سټیټ طالبان دا دغه دی د حقانی مدرسې یو عالم شاګرد دی خو دلته دغه اوسېږي ویسټ کې زموږ دې باندې اوس نو شو دا د کتاب نوم چې په انګلیش کې طالبان کتاب نوم دی الامارة الاسلامي والنظام نه په انګلیش کې دا او یس دا دغه چې کوم دغه لیکل دی د انګلیش کې طالبان تیوري اف سټیټ ریویو د پینو جان بټ دا ریویو لیکل دی جان بټ مسلمان جان بټ تیوري لیکل دی جان بټ ریویو لیکل دی ته کتاب ریفرنس دی ورکو سره ریفرنس په څنګه دلته نشته اتم باندې باندې لیکم جوهري څه ولې هذا الګور ما سره دا کله اوپن دی اتوشتمه باندې خدای موضوع نه ده ښه اتوشتمه باندې موضوع اتوشتمه باندې دا موضوع نه ده دلته دا کتاب طالبان تیوري سټیټ ریویو اف چیف جسټس همدا ریویو اف چیف جسټس ها اعلم ان الدوله والحكومه الاسلام نقوم على رئيس الدوله وسياتي اوصافه وطريقه انتخابه دلته خو د حکومت د انتخابېدلو او دغه طریقه او دغه سټرکچر باندې خبره شوې ده جهاز حکومي ينفي فيه الاغراب من غير نظر الى اعتبار اخر عن يزيد عن ابيه سفيان قال ابو بكر رضي الله عنه حيث بعثني الى الشام ما يزيد ان لك طرف العيس ان تنبي بالامر وذلك اكثر ما اخاف عليك فان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من ولي من امر المسلمين شيئا فامر دلته خو بل موضوع ده جي دا موضوع خو نه ده په اپلیکیشن کې بس تاسو پیج بدلیږي نه پیج بسوي اپلیکیشن طالبان تیوري سټیټ کوم دا ده ټایټل چې ایگزیکټلی څه دی دا ټایټل څنګه راغلی طالبان تیوري اف سټیټ کنه طالبان یو منها طالبان تیوري
Theory of State PDF صحیح شو؟ دا به اشتراک بدینم کتاب حمزه صاحب دلته نشته دی ورو ولې نشته کوم تاسو چې وکړه کتاب او ټایټل شو دا په عربی کې ریویو ورسته دا ریفرنسز هم ورکړي دي ته ماته دومین ته دومین ته هغه یو ځای کې ریفرنس ورکړي دی جوهري صاحب ګوره دا د مثلا مخه ته پروت دی یار زه تاسو خو ګوره د ویډیو ځان جوړ د ویډیو افضل ورو دا ده دلته ریفرنس ته مثلا دا 28 نمبر پیج دی کاری دا 28 نمبر پیج دی کار کوي جوهري صاحب یو کار کوي موږ بچی چې زمونږ استاد یو شانتي کنه هغه ني صاحب په 14 پاڼه باندې لیکلي دي چې زما په کوټه کې ما ژوند کوله ته ګوره په 14 پاڼه دا لیکلي دي په 14 پاڼه کې هغه د خپل د کوټه ژوند خبرې کوي نه دلته د ټول خپل هغه مساله ذکر کړي دي دا بل چا ریویو لسته دا کتاب خپل نه په 14 پاڼه باندې د کوټه د ژوند خبرې نه شي دا ګوره نه دي زاد الدعاء رسالة في آداب الدعاء تبدأ رسالة بذكر معنى الدعاء وحقيقته ثم تكلم عن فضل الدعاء وحكمه وآدابه ولو قدر أحوال وأكمل الذي يمتاز الدعاء فيه على غير اولنی پاڼه راوړوي بالکل فرنٹ فیس راوړوي دا تاسو چې کوم راوړل ومکه ده مکه اوس 14 پاڼه تلل شي خدای الله سمې پاڼه ته زده ده لاړم دا د 14 پاڼه ده ښکاری درته او په دې کې د کوټه د ژوند د موضوع هیڅ خبره نه ده شوی نه دي دا پکې نه ده شوی دا ټول پاڼه ټول پیج دی ویلو نه پیج به تاسو نه وایم ځه دغه مصادر دي ګوره ګوره دا پیج لګټ کې د دې سکرین لګټ کې ټول یو سایز یو مونږه سایزونه یو دي ښه ګوره دا ټول د مؤلفات دي کنه دا د عبد الحكيم حقاني صاحب د کتابونه دي روضة القضاء تتمة في نظام تاريخ القضاء الإسلام تحقيق معين القضاء والمفتيين مناقب الأئمة الستة رحمه الله تعالى رسالة في آداب المعلم والمتعلم ګوره دا ټول دي کتابونه نمونه دي دا کوم پیج تاسو وایي دا لسم دی ګوره دا لسم دی 13 نو دا خو د موضوعاتو پاڼې تاسو راوړلې دي کنه نو د موضوعاتو پاڼو کې هم دا لسم پیج کې هم دا راغلی دی بلکې دا لسم نشته کنه دا خو انټروډکټیو پیج تاسو وایي مین پیج دا مین پیج دی مین پیج مې نشته دی ګوره کتاب شروع شوی دی جزنا شروع شوی دی بسم الله الرحمن الرحیم حمزات من تاریخ کوم بټ تیوري کوم نه پېم چې بټ دی دا هغه کوم ریویو لسته دا دا څه اتیشتمه پاڼه باندې خیر دا حمزه صاحب خبره بدل کو چې بعد موضوع چې مثلا هغه خروج پاره حمزه صاحب دا زه سکرین شاټ درولې کوم دا ګوره حمزه صاحب زموږ تاسو ولې ورو د حمزه ورو د لعنه ته د کتاب دویم لعنه ته اول لعنه ته د کوم لعنه د عربی لعنه 28 لیکلي دي 28 ده کنه پیج اتیشتمه پاڼه تر وړو فاست لعنه ته ما سره لاین نشته کنه اوسه ما دا شی راوړل دی بل لاس کې موبایل دی هم دا راته وای کنه دا اثر کې ته و چې لیکلي دي په دې کې حکیم حقانی صاحب د په اتیشتمه پاڼه باندې د خروج موضوع خبره کړې جزاک الله خیر کتاب ولې د طالبان تیوری اف سټیټ ریویو اف چیف جسټس بوکس اف جورسپروډنس دا ته ولې او دا ریویو دا کتاب نه دی دا کتاب نو ګوره مثلا دا ریویو ولې د لیکلي د ریویو اف چیف جسټس دا کتاب نه دی او د خدای بنده نو کتاب وسره دی کنه نه د کتاب ګوره کله حمزه صاحب خو نه لګو اجازه راکنه زه یو څه کتاب واخلم او په خپل کې ریویو ولیکم چې this is what I think اتیشتمه پاڼه دا اتیشتمه پاڼه دا 1 2 8 لیکلي دي د ایگزیکټیو اتیشتمه پاڼه باندې نو روسه به اوس موږ وګورو چې په دې کې خروج ذکر شو کنه نشته دا نشته محمد الاسلامي بعد وفاة رسول الله على ان لا why the division of the branches of the government has been practiced to a certain degree throughout the history to formally separate the arms of government in this way would appear to owe a great deal of political philosophy of the European Enlightenment. دا کوم څه تاسو وایي نو روسه تاسو وایي 28 page. The 28 page راوړل دی the English translation English translation despite the Spanish misgiving on this process most students would take the notion that incorporation of the Greek thought into the Muslim thinking was not a bad thing. With the liberation of the mind that has come to the Muslim with the revelation of the Quran and consistent of the come point to come lines دا review دا په دې کې په 28 پیج باندې چې دا حقانی څخه درې دغه ورکړي حبيبي ورورا 28 پیج شو دا څه یار 28 پیج کې نه دا د پدې باندې فونیسته ده ولې نشته دی تاسو کوم دوري سنه درته عربي کې هو بسم الله أن نجمع الأمة الإسلامية نعقد بعد وفاة رسول صلى الله عليه وسلم على أن لا طاعة الأمر إلا في حدود ما أنزل الله وفقهاء الأمة ومجمعون على أن لا طاعة لا تجب إلا في ما أمر الله ولا خلاف بينهم قولا واعتقادا أنه لا طاعة المخلوق في معصية الخالق وأن إباحة المجمع على تحريم كالزنا والسكر واستباحة وأبطال الحدود وتعطيل الأحكام الإسلامية وشرع ما لم ينزل الله إنما هو كفر وردوان الخروج على الحكام المسلمين إذا كنتم على مسلم تیر شو لك شانتو بس وأن الخروج
على الحاكم المسلم وأن الخروج واجب على المسلم. ده مصطفى شلاب روان ده ورقه دا استاد ستیټمنټ خلاف دی پیرا. تر اوسه پورې 15 دقیقې تاسو دا کوشش وکړو چې په دې پاڼه نشته ټول ولس ته تکتل چې حمزه غلط ثابت شو. دا پرې دا چې دا موضوع وایي چې مشش روان کې پیدا کیږي. وګوره ورګي 15 دقیقې مسلسل په دې لایف کې کوشش وشو. جواب کنه چې څه دي اوس وره چې څه دي پیرا. ته پرې دا موضوع وایي یو سړی ویل چې سبا نوم الله دا یو مطلب خو راګي. زه خبر کوم تاسو ریډینګ وکړئ جوهري صاحب. دا موضوع اوس په دوه مساتو چې د کې خروج ویلي سړي زه غلطم رښتیا او زما علم کوم هرڅو. اولنې موضوع دا ده چې په دې لایف کې بار دا کوشش وشو چې حمزه سي په دې پاڼو کې لیکلي. حمزه سي په ماشاءالله فلسفال دی. ولس کوه د لاندې چې مسلسل کوشش وشو چې په دې پاڼو خو سشتنه خروج پکې وروته. صحیح ده کاله خروج تا په خلاف وروته. ورګي پلیز اوس دې پرې خبرې ته ورګه نو اوس چې کله خروج وروته خروج وستا په خلاف راوته کوم چې تر اوسه پورې نو 15 دقیقې موږ خبرې کولې او نو موږ دا رائټ کتاب د اوسه لیټس بي اونست. جوهري صاحب دا پاڼه د لست خونه نیولې دی هغه په دې خاطر چې دا کنفرم کړي چې تاسو صحیح خبره کوي. موږ هم خلک نه یو چې تاسو ته مثلا چرته وایي جوهري صاحب مجبور دی چې تاسو خبره ته ریفرنس کې چک کړي. تاسو به سړی بچ کوئ نه لست دقیقې پاڼه نیولې و چې په دې کې خروج نشته او تاسو ټول اقرار کوئ چې روبوت به کې خروج اوس به دا بل موضوع ده چې دا ما غلط ویلو که ما صحیح ویلو. لو بسم الله کې اوس مخکې تاسو اول خپل خبره وکړئ چې زه دلته بیا دا ترجمه کوم. نه زما ترجمه پرې دی جی. صبر وکړه خبر وکړه